دا څوک دی؟ دا ته څه ثبوت لري؟ دا خو دا زه وینم چې دا درواغ تاسو جوړ کړي، دا څه ثبوت لري؟ دا خو تاسو له خلیل جوړ کړی وای، خلیل یې دا نه، دا د دې هلک ویډیو دې کتلې، ته خبر یې په دې باندې تاسو د تجزیه او د پارټیکونو خبرې کولې. ودرېږه ما یې دا رقم آصف ماته غوږ ونیسه، آصف ماته غوږ ونیسه، آصف ماته غوږ ونیسه. بیا وغږ دلته دغه هلکی دغه ځوان د تاسو د ملایانو له خوانه د سره په زوره لیواتت شوی، او کله چې دې ځوان خپله خوله خلاصه کړله چې دغسې خلکو دغه ملایانو دغه 4 نفرو د امارت له خوانه ما سره دا کار په زوره باندې وکړ، بعد د هغه نه د همدغه ملایانو له خوانه دا په شهادت رسیږي وژني. ته څنګه د پاټکونو د لیواتت او دې کیسې دا په کوم ځای کې در معلوم ده چیرته و؟ دا در معلوم ده که لکس نه غږیږي. غوږ ونیسه، که چېرته ته خبر نه، تا خبرونه نه لوستي، دا په دې معنا نه ده چې زه دلته تا ته کښېنم په ډیټیلز کې د هر یوې خبرې قصه درته وکړم. په افغانستان کې دا چې کوم وحشتونه روان دي په دې باندې ته سر خلاصوې او که نه؟ افغانستان کې یو وحشت هم نشته، له افغانستانه زموږ خبر یو، په افغانستان کې هېڅ مشکل نشته. دا کومې خبرې چې ته کوې دا ته تضاد لري، دا ته دښمني لري، تضاد لري. دا څه کیسه ده؟ دا زما د تېر جمهوري انفرادپیر د طالبانو له خوا اول وهل شوی بیا یې وژلی. د تېر جمهوریت ښځې دا اوس هم 15,000 شپږ 20,000 ښځې کار کوي.